لنډه کیسه شکر گزاره. ګل جانه له مریمې سره پخلنځي کې ولاړه وه. د غرمې لپاره یې آشکې سره تیارولې. ګل جانه تېره ورځ د سلواک څخه جرمني ته د مریمې کره راغلې وه. د کرسمس رخصتۍ وې. کریم د ګل رحمان پخوانی د کابل د زمانو ملګری و. د دوی ترمنځ د چا خبره وروري وه، انډیوالي نه وه. مریمه د ګل جانې په راتګ خوشحاله نه وه، ځکه ګل جانه بې خبره د خاوند او ماشومانو سره د سپرایز په نوم ورکره راغلې وه. مریمې 2 ورځې مخکې د خپل د کار ځای څخه د یوې اونۍ لپاره رخصتي اخیستې وه. هغه نن باید د بچو او رحمان سره لندن ته په چکر تللی وای. اوس یې چکر د چا خبره مټکور شوی و. مریمې آشکې ډکولې، غلې وه، چرت کې تللې وه او زړه کې له غصې څخه ګل جانې ته وینې خوټېدلې. بس د میړه له ویرې غلې وه. ګل جانې سکوت مات کړ. مریمې ته کړل: زه په خدای هر وخت 2-3 غوري تیار جوړ کړي آشکې د کور په فریزر کې ساتم، د دې لپاره چې کریم وخت او ناوخته میلمانه کور ته راولي. بس زنګ را ووهي، دستي وریځې خیشتې کمه، قورمه تیاره کمه او د میلمنو عذر وشي. مریمې ورته کړل: ته خو شکر کاریګره ښځه یې، ټوله ورځ په کور کې او زه دومره مصروفه یم چې په میاشت کې 1 ځل هم د ویښتانو سمولو لپاره آرایشګرې ته په مشکل سره وخت پیدا کوم. مریمې زړه کې شکر وویست چې ښه ده لندن کې هوټل نه دی بوک کړی. ګل جانه پوه شوه چې ښځې د بیکارۍ پیغور خو ورکړ. زړه کې ورتېر شول: زه خوارې د لندن چکر خو مې در باندې زار کړ. ګل جانې او مریمې آشکې جوړې کړې. ګل جانې زر زر له دال نخودو څخه ښایسته قورمه د آشکو لپاره پخه کړه. اشپزخانه د کور د سالون سره نښتې وه. کریم او رحمان دواړه په سالون کې ناست ول. خپلو کې د شطرنج لوبه کوله. د لوبې تر څنګ یې سره په خپلو کې په میرمنو هم نظر ساته. د هغو خبرو ته یې پام و. ګل جانې ولیدل چې ښځه یوازې آشکې پخوي، د پلاو او کبابو درک نشته. نو غلی کریم ته اشاره وکړه او سر یې وښوراوه. هغه پوه نه شو چې څه وایي. کریم هم خپل سر په اشاره باندې وښوراوه. ګل جانه مسکه شوه. د مریمې ورته پام شو. ویې پوښتله: ولې څه دي، په څه باندې مسکه شوې؟ هغې خبره تېره کړه. زر یې د یوې افغانې میرمنې ګلالۍ نوم واخیست چې د دوی په ښار کې ورسره نږدې اوسي. هغه یې پلمه کړه چې خرابې آشکې د ښوونځي د نړیوالو خوراکونو په ورځ راوړې وې. مریمې د ګل جانې دې خبرې ته دومره علاقمندي ښکاره نه کړه. رحمان مریمې څخه وپوښتل چې ډوډۍ کې څومره وخت پاتې ده. مریمې وویل: بس تیاره ده، یوازې ترکي سلاد پاتې ده چې تیار سي، په 2 دقیقو کې به ډوډۍ د میز د پاسه وي. ګل جانې 2 درجنه قابونه یې د ډوډۍ د میز له پاسه کېښودل. بیا یې کریم خواته وکتل. دواړه لوڼې د مریمې د زوی او لور سره د هغو د کور خوا کې د والیبال لپاره یوې ورزشي میدان ته تللې وې. ګل جانې د وخت کې کریم ته وویل: کریمه، جینکو پسې نه ورځې؟ مریمې له پخلنځي څخه په ګل رحمان غږ وکړ چې ماشومانو ته مسج وکړي غرمنۍ تیاره ده. ګل جانې خبره بیا د ګلالۍ په آشکو راواخیسته. وی ویل: زما کباب او کابلي پلو په ټول مکتب کې نوم لري. د کریم ملګري تل کریم ته وایي چې کباب او پلو خو د تا د کور. ګل رحمان چې د ګل جانې د نادرو ته پوره غوږ و، نو کریم ته کړل:
انډیواله نور څه غم لري، خدای داسې کمالداره میرمن درکړې، ماشاءالله. کریم د رحمان په طنز پوسو، وشرمیده، مسکی شو، څه یې ونه ویل. ګل جانې د رحمان د خبرې په ځواب کې زر وویل: نه بابا وروره ګله، دی کله شکرګزاره دی، که نه زه د ژبې د زده کولو لپاره ټوله ورځ کارتوني فلمونه ګورم چې سلواکي مې زده شي، تر څو دا خدای وهلی پاسپورت یې واخلمه. بس ورور دې د شکر په ځای راپورې خاندي. رحمان وخندل، ورغبرګه کړه: قهرمانه یې ورېندارې، د مکتب مخ دې هم نه ده لیدلی، له کارتون څخه سلواکي زده کوي. ښه سوچ، ډېر عالي، آفرین. دې وخت کې د مریمې په موبایل زنګ راغی. پرته له دې چې ځواب ورکړي د اپارتمان دروازې ته لاړه. شیبه وروسته له 2 غټو ډکو غوریو سره چې زرورق ورباندې تاو راستنه شوه. غوریانې د ډوډۍ د میز له پاسه کېښودل، آشکې، ترکي سلاد او د لیمونېټو جګ یې هم د ډوډۍ د میز له پاسه کېښود. د غوریو له پاسه یې زرورقونه لرې کړل. د 3 رقمو کبابونو خوشبويي او د کاولی پلو ګرم ګرم تفتونه د ډوډۍ د میز د پاسه ټولو ته د ښې اشتها سترګکونه وهل. کریم چې د ډوډۍ میز ته وکتل، بس رحمان ورته د ځمکې په سر بختور انسان ښکارېده. مریمې ته یې وویل: خفه دې کړو ورېندارې، بس همدا اشکې بس وې، دومره تاوان. مریمه مسکی شوه، ورته یې کړل: وروره ګله، 12 میاشتې تنخوا مې ماشومان خوري، که د یوې ورځې تنخوا مې په میلمنو مصرف شي، د خدای شکر ګزاري پکار ده، ځکه میلمه د خدای دوست وي. تر ډوډۍ وروسته کریم او رحمان دواړه د ښار په سیل ووتل. کریم اوس هم د کابل د وختونو په شان په هرې ښکلې او ځوانې میرمنې پسې کتل. یوه ښایسته نجلۍ چې لنډ تور کمیس یې اغوستی و، تورې اوږدې موزې یې په پښو وې، تک سور بالاپوش او سره خوله یې جنۍ نوره هم ښکلې کړې وه. ژیړبخونو ویښتانو او شنو سترګو نوره هم جذابه کړې وه. د دوی څو قدمۍ کې له بس څخه راکوزه شوه، د دوی له څنګه تېره شوه. کریم په لوړ غږ وویل: هی هی، قیامت د قیامت. جنۍ زر مخ ورواړاوه او په پښتو یې ورغبرګه کړه: شرم د کاکا جانه، حیف حیف، د افغانانو نوم دې بد کړ. کریم غلی شو، له شرمه په ځمکه ننوت، خو ځان یې ونه بایله. رحمان ته یې کړل: ته خدای افغانه داسې وي، سمه یهودۍ ښکارېده. رحمان سر وښوراوه، په ټوکو ټوکو یې ورته وویل: زوړ شوې خو سوړ نه. کریم غلی ور وکتل، ورغبرګه کړه: دا هورې د خدای نعمتونه دي، په دوی شکر پکار دی، نه کبر. هو بالکل سم وایي، که هوره په تا هم شکر گزاره شي. دوی همدې بحث کې ول چې د مریمې زنګ راغی. د ماښام لپاره یې د ګرمې ډوډۍ، ګرمو جلبیو او کباب کړیو ماهیانو فرمایش یې ورکړ چې ځان سره یې راوړي. هغه ورته ښه کړه. کریم رحمان ته وویل: فکر کوم مریم جانه ښه کنټرول در باندې لري. نه والا، د کنټرول خبره نه ده، تر اوسه اعتبار مې له لاسه نه دی ورکړی. بس د میلمنو د عزت لپاره تلیفون کړی و، سودا یې پکار وه. کریم وخندل: اوس خبره بل خوا مه وړه، زه دې ښه پیژنم، لکه ما غوندې زمری نه یې. دا زمریتوب نه غواړي، زه له مریمې مطمئن یم. دا ډول زمریتوب مې نه خوښیږي، په مریمې باندې هم دا ډول کارونه ښه نه لګیږي. کریم مانادار ور وکتل، زیاته کړه: زه بس بختور یم. ګل جانه تل راته وایي: هر څه چې کوي کوي، خو یوه بن مه را باندې راوله. په دې خبره دواړو وخندل. دوی دواړه فرانکفورټ کې هغه سړک ته ورتاو شول چې هلته د افغانانو دوکانونه وو، تر څو د مریمې د خوښې سودا سره واخلي. د لیکلو نیټه د اکتوبر 28 کال 2020 څلورم پرک.